په دې وروستیو کې مې واورېدل چې ځینو ځایونو کې تاسو د لوبغالو دپاره ځمکې هم پیدا کړې دي. دا په کومو ساحو کې دي؟ څو جریبه دي؟ ما په زابل کې په ټولو ولسوالیو کې په هره ولسوالۍ کې 10 جریبه ځمکه وغوښته. نو بیا راسره تعهد شوه له ټولو مشرانو لخوا څخه چې دا ضرور ورزشکارانو ته ورکول شي. د زراعت ځمکې په ټولو ولسوالیو کې زابل کې شته. بله. نو الحمدلله چې د شیخ صاحب لخوا د لوړو مقاماتو لخوا څخه 3 ځای ځمکه فعلا مشخص شوې ده. هغه په کومو ساحو کې ده؟ یو ځای ځمکه په زابل کې 10 جریبه ده چې هغه ساحه یې تر اوسه نه ده رامعلومه کړې، هیئت ټاکل شوی ده. هغه بیا موږ ته دا 10 جریبه په مرکز قلات کې دا په مرکز قلات کې ده. په هغه کې به د فوټبال او د والیبال ټولې زمینې برابرې د دوی سهولتونه به هغه به موږ ته معلوموي. کورکي او انجینرانو ټول سیستم به سمیږي. موږ به مرکز او بعضې مؤسسات ورکوو، هغه به موږ ته جوړوي. یا د لوړو مقاماتو لخوا یا د ولایت لخوا یا د مؤسساتو لخوا څخه ورځ سوکه سوکه به څېړنې پسې کوو. نو کار یې ده خلاص. ټولو زابلیانو ته یې مبارکي وایم. دویمه خبره په شاجوی کې موږ 10 جریبه ځمکه د فوټبال چې منظور شوې ده، د والیبال او د فوټبال دا به غټ سهولت وي د ټولو ولس لپاره. ټولو ته یې مبارکي اوس هم وایم چې انشاءالله الرحمن په ډېر لږ وخت کې به هیئتان دوی ته دا ځمکه وسپاري. او درېیم په شاجوی په چینو کې موږ د نیزه بازۍ ځمکه دغه کړې ده چې هلته زموږ اثار هم ټول هغه منطقې څه دي او هغه ځمکه هم پراخه ده. هغه ځای هم په دې ورته ټارګېټ کړی ده چې مسؤل هم دغه ځای ده. د اثارو لپاره داسې پراخ ځای ښه ده چې د غره لمنه مو ورته دغه کړې ده. 10 جریبه ځمکه هلته راته منظور شوې ده د شیخ صاحب لخوا څخه. ټول کار یې خلاص ده چې فقط هیئتان وخت پیدا کړي، موږ سره ولاړ شي، انجینران ځکه موږ ته معرفي کړي، موږ یې مؤسساتو ته ورکړو، مرکز ته یې ورکړو تر څو ټول کار یې بس خلاص شي. بس دا به د ټولو زابلیانو لپاره یو دوی ته مبارکي وایم. دغه 3 ځای منظور شوي دي او د نورو ولسوالیو دا پاته ده. ځکه بعضې ولسوالیو کې شاید ورزش یو څه کم وي، په بعضو کې ډېر ده. هغه په وخت په تېرېدو سره سوکه سوکه کار ورته کوو. دا ډېر دروند کار ده، په یو وار باندې نه کېږي.